أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها صدق الله العظيم. نن مو د سوره النساء درس نمبر 243 ویایو. په نن درس کې و آیات نمبر 19 او آیات نمبر 20 او 21 ترجمه او تفسیر به وکړو. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی، لا یحل لکم، نه دی حلال تاسې لره، ان ترثوا النساء، دا کار چې په میراث به اخلئ تاسې له ښځو څخه کرهن په زوره، ولا تعدلوهن، او ما منع کوئ تاسې دا ښځې لتذهبو، دغې لپاره چې تاسې یوسئ ببعد هغه ځینې مال، ما آتیتموهن، هغه چې تاسې دا ښځو ته ورکړی وه، الا مګر ان یأتین بفاحشة، مګر که چېرته دغو ښځو راتګ وکړه یعنې ویې کړه بفاحشة، هغه فاحش کار، قبیح کار، مبینه، داسې فاحش چې هغه ظاهر وي، ښکاره وي. وعاشروهن، او وخت تېروئ، ګرزان کوئ تاسې دغو ښځو سره بالمعروف، په نیکې طریقې سره، په ښه اخلاقو سره. فعسى ان تکرهو، بس ښایي چې ډېر څیزونه هغه به تاسې نه خوښوئ نه، شیئا یو څیز، ویجعل الله، او حال دا چې ګرځولی به وي الله فیه په هغه څیز کې خیرا خیر، کثیرا داسې خیر چې ډېر زیات به وي. وان اردتم استبداله، او که چېرته تاسې اراده کړې وي ای میړونو د بدلولو د ښځې، زوجن د یوې ښځې مکانه زوجن، په ځای د بلې ښځې، یعنې طلاق ورکوي، بل واده کوي. وآتیتم احداهن، او حال دا چې تاسې ورکړی وي یوې د دوی ښځو نه قنطارا ډېر مال، فلا تأخذوا، تاسې ما اخلئ دا مال منه د دغو ښځو نه شیئا یو څیز، اتأخذونه، آیا تاسې اخلئ دا مال بهتانا په ناحقه سره، و اثما، او په ګناه سره، مبینا په ښکاره. وکیف تأخذونه، او څرنګه به اخلئ تاسې دا مال، وقد افدا، حال دا چې په تحقیق سره رسېدلی دي تاسې ته، بعضکم بعضې له تاسې، الی بعض بعضې نورو ته، واخذنا منکم، او اخیسته دی له تاسې نه دا ښځو میثاقا عهد، غلیظا کلک. ښه، نن درس ربط د بیګني درس سره معلوم دی. بیګا مو تاسې درس کې چې دی د توبې بیان کړی وه، توبې شرایط مو ذکر کړي وو، هغه نه مخکې د ښځو احکام روان وو، د میراث مسالې وې. نو نن بیا هم د ښځو احکام ته الله پاک اشاره کړې ده، او دا هغه د ښځو احکام دي، هغه مسایل دي چې د جاهلیت په دور کې، یعنې د اسلام نه مخکې، د نبي علیه السلام نه مخکې چې ښځو باندې قسمه قسم ظلمونه کېدل، بیا د اسلام په برکت سره ښځو ته چې کوم عزت میلاو شو، کوم حقونه ورته میلاو شول، نو هغه د نبي علیه السلام د راتګ نه مخکې چې په ښځو کوم ظلمونه کېدل، د هغو مسایلو ته اشاره ده. الله پاک هغو مسایلو ته اشاره کړې. ټولو نه مشهور ظلم خو دا وه چې ښځو ته به په میراث کې حصه نه میلاوېده. د جاهلیت په دور کې به خپلو میړونو په خپلو ښځو باندې ظلم کوله، میراث کې به حق نه ورکوله، یا کله به چې د ښځې میړه مړ شه نو بیا چې کوم وارثان به وو هغوی به خپله خواښه وه، که زړه یې وه خپله به نکاح ورسه کوله، که زړه به نه وه هېڅ چاته به نکاح نه ورکوله، او که زړه به وه چاته به نکاح نه ورکوله، ښځې خواښې ته به نه لیدل په زوره. که ښځې به نکاح کوله دوی به نه ورکوله، که ښځې به نکاح نه کوله دوی به ورکوله، بس خپله خواښه به وه. یعنې ښځې مثال هغه وخت کې په شانته د یو څاروي وه، د یو ځناور وه، بس دا مال له چې هر شی پکوي. یا به داسې چال به وه چې ښځې سره به کومې پیسې شی به وو، هغه به بس دا
خپل میړه وارثانو ته ویر کړي چې دغو قید نه زه څه شم آزاده شم. همدارنګې میړونو به هم په خپلو ښځو باندې ظلم او ستم کوله چې کله به یې ښځې څه طبیعت نه لګېده نو هغه د ښځې حق به نه ادا کوله، د حقوق د زوجیت، او نه به بیا دغې ته طلاق ورکوله، بس همداسې به یې ساتلې وه. نو الله پاک نن موږ ته په دغو آیتونو کې حکمونه کړي چې داسې کارونه تاسې مه کوئ. د ښځو حقونه معلوم دي چې مخکې اسلام نه کوم کارونه کېدل هغو نه تاسې ځانونه وساتئ. نو رابو شو او د دغو آیتونو بیان ته چې په دغو آیتونو کې الله پاک څه یایي. په هغو کې اول لوی ظلم دا وه چې خلکو به که میړه به یې وه، که پلار به یې وه، که ورور به یې وه، که وارثان به وو د ښځې، دوی به دا ښځې ته په نظر د مال سره لیدل، یعنې دا داسې ده لکه پیسې، دولت، دا ښځه داسې ده. که د چا په نکاح کې راغله هغه به هم دا کار ورسه کوله، که هغه مړ به شو هغه ته وارثانو ته به پاتې شوه هغوی به هم داسې په همدغه نظر ورته لیدل، په دغه نظر ورته نه لیدل چې دا یو انسان دی. صحیح شه. همدارنګې که یو سړي به دوې ښځې کړې وې، یو څو زمن به یوې ښځې نه و، څو زمن به بلې ښځې نه و، نو دا سړی به مړ شه نو هغه بلې ښځې زوی به ارجک شه، بیا به دا دویمې مور ته څه کوله، واده به یې کوله چې دا خو بس شی دی، ما پلار نه مال پاتې شوی دی، بس اوس ما پاره دا مال هغه دی. دومره ظلم روان و. همدارنګې چې ښځې ته به کوم مال د وراثت کې میلاو شه یا چا به تحفه موفه ورکړې وه نو دا به هغه خسرګانۍ دا مال نه څه کوله، قبضه اچوله. دویم ظلم به دا اوسه کېده چې دا ښځې څه به کوم مال وه نو دا به چاته په نکاح نه ورکوله، دا ځکه چې دا که چا سره نکاح وکړي نو دا مال به ځان سره وړي بل میړه ته، نو دا به یې همداسې ساتلی وه چې پرېږده مړه شي دا مال یې څه شي موږ ته پاتې شي. دریم ظلم به دا اوسه کېده چې کله کله به د ښځې هېڅ قصور نه وه، څه ګناه به نه وه، نو دا ظالمان به ارجک شول، میړه به طبیعت ورسره نه لګېده نو طلاق یې ورکړه چې اوس دې څه نه لګېږي، طبیعت دې ورسره نه لګېږي، نو طلاق بیا نه ورکول، همداسې به یې ساتلې وه، تنګولی به یې چې پرېږده دا ښځه ما نه ځان خپله ته ویایي چې ما ازاده که، چې کوم مهر مې ورکړی هغه ما ته څه کړي واپس راکړي. دومره ظالمان وو. څلورم ظلم به دا اوسه کېده چې کله به میړه مړ شه نو وارث به ارجک شه، یا خو به خپله اوسه په زوره نکاح کوله، یا به نه خپله اوسه کوله نه به بل ته ورکوله، یا به بل ته په زوره نکاح باندې ورکوله. او حال دا چې کومه ښځه چې ستره وي، عمر یې پوخ وي، هغې په خوښې به دویم واده کېږي، که د هغې خوښه نه وي څوک یې په زوره په نکاح نشي کولی، که څوک یې وکړي دا نکاح نه دی شوی. ښه، دا مسله یاد ساتئ. همدارنګې چې کومې دا واړې جنکۍ وي هغوی هم د پلار او د مور په اجازې به بیا نکاح کوي. که چېرته هغوی په خپلې خوښې نکاح وکړه نو هغه نکاح به نه وي شوي، ځکه د خاندان بېعزتي کېږي. کېدای شي داسې ځای کې واده کړی وي چې هغه د دوی خاندان سره برابر نه وي، مثال خبره ډمانو کې واده کړی وي یا بل داسې سپک غونته خلک وي، نو به مور او پلار یې حق لري چې دا نکاح څه کړي، فسخه کړي، ختمه کړي. نو نن سبق کې یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی، لا یحل لکم، حلاله نه دی تاسې دپاره، ان ترثوا النساء، چې تاسې په میراث کې واخلوئ د ښځو نه کرهن، په زوره، یعنې ښځې ته چې میراث کې شی پاتې شي هغه به تاسې په زوره نه خلوئ، بس دا د دې دا مالکه شوه. ولا تعدلوهن، همدارنګې تاسې دا ښځې مه منې کوئ، لتذهبوا، لپاره د دې چې یوسئ تاسې د ښځو نه ببعد، هغه بعضې مال ما اتیتموهن چې کوم تاسې دوی ته ورکړی وه. مطلب دا چې میړه مړ شه یا هم داسې مثال خبره خپله میړه ژوندی دی بل چا طلاق ورکوي، بس دا همداسې معنی کړی دی، یا میړه مړ دی دا وارثانو یې ښځه همداسې تړلې دی،
نه چاته په نکاح ورکوي بس چې پرېږده موږ ته خپل مال روباخي او بیا یې موږ ازاده کړو، دا کار به نه کوئ. الا ان یأتینا مګر که دارنګې وي که دا ښځه راشي بفاحشة په داسې فاحش کار سره مبینه چې هغه ظاهر وي. بی بی عایشې رضی الله عنها همدارنګې تفسیر ضحاک کې همدارنګې ابن عباس رضی الله عنه هغوی دا تفسیر کړی چې فاحشې نه مراد دا چې دا ښځه نافرمانه شي بدزبانه شي، نو بیا میړه حق لري چې دا ښځې ته طلاق ورکړي او چې کوم مهر دی هغه ورته واپس نه کړي. او که چېرته بېګناه وي ښځه میړه طلاق ورکړي نو بیا چې کوم مهر دی هغه به ورته واپس نه خلي. وعاشروهن او تاسې وخت تېروئ دا ښځو سره بالمعروف په ښه طریقې سره. فإن کرهتموهن که چېرته تاسې خوښې نه وي دا ښځې فعسا نو قریبه دی ان تکرهو چې یو څیز تاسې بد ګڼو شیئا یو څیز ویجعل الله او ګرځولی به وي الله فیه په هغه کې خیرا کثیره ډېر خیر. المطلب دا کله کله تا ښځې څه طبیعت نه لګېږي خیر دی صبر کوه، په واړو خبرو غصې مه کوه، طلاق مه ورکوه، صبر ورسه کوه، الله به دغه کې تا ته ډېر خیر چولی وي. وان اردتم استبداله او که چېرته تاسې اراده کړې وي د بدلولو زوجن د یوې ښځې مکانه زوجن په ځای د بلې ښځې، یعنې کله که تا اراده وي چې ښځې ته طلاق ورکړم و آتیتم احداهن او تاسې ورکړی وي د یوې ښځې ته قنطارا ډېر مال فلا تأخذوا منه شیئا نو تاسې د هغې نه هېڅ شی مه اخلو. چې کله ښځې ته طلاق ورکوې مهر دې خدای دې وکړي 10 لکه وي 50 لکه وي بیا به واپس نه غواړې، ځکه چې اوس خو ته په خپلې خوښې طلاق ورکوې، ښځې د نه طلاق نه دی خوښ دی نه ښځې کوم داسې ګناه کړی دی، نو دا وخت کې به ته د مهر واپس اخیستلو حق نه لرې. اتأخذونه آیا تاسې خلوئ دا مال بهتانا په بهتان سره، یعنې که داسې چل باز یو نیم سړی وي که نه ښځې سې درویغ جوړ کړي چې دغې زنا وکړه یا دا بدزبانه دی ما خبره نه مني ما زه طلاق ورکوم چې هغه ما ته مهر څه کړي واپس راکړي، نه دا کار به نه کوې. و اثما یا ګناه مبینا ښکاره نو دغه کار به نه کوې. وکیف تأخذونه او څنګه تاسې خلوئ دا مال وقد افضى بعضکم په تحقیق سره رسېدلی دی بعضې د تاسو نه الی بعض بعضو نورو ته و اخذنا منکم او خسر تاسې نه میثاقا د ښځو وعده غلیظا مضبوطه، یعنې چې کله ښځې تاسو نکاح تړله هغې غریبې تا ته خپل مور پلار ټول کار پرېږدوله تا ته راغله او ته اوس دومره ظلم ورسه کوې، هغې تا ته خپل ټول بدن دیر کا، تا ورسره 1 کال 2 کاله تېر کړل، خپله فایده دې ترنه حاصله کړه او اوس یې پرېږدې او بیا مهر هم ترنه خلي، نو دا ډېر لوی ظلم دی. سبا به تا لور او خور وي هغه به بل څوک درته د طلاق کړي بیا به تا ته پته ولګېږي چې دا څومره زور غواړي. نو دغو مسالو بیان وه، نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.